د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کرنې د پراختیا لپاره د اړینو اسانتیاوو د برابرولو لپاره د اسلامي امارت هڅې په هیواد کې د اقتصادي پروژو پلي کولو ته لومړیتوب ورکول او هرات کې د 660 میلیونه 700,000 افغانۍ مندرس بانکنوټونه وسوځول. لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د 1404 کال د هغوی 11 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه د کرنې او اوبو لګولو مالداري وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني د کرنې او مالداري محصولاتو د 22 نندارتون په پرانیست غونډه کې ویل چې د هیوادوالو لپاره اړینه اسانتیاوو برابرولو او د کرنې پراختیا لپاره هڅې روان دي. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي امارت مسؤلین په ټولو برخو کې د هیواد ځان بساینې لپاره هڅې کوي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د کرنې او مالداري محصولاتو په 22 نندارتون پرانیست غونډه کې ویل چې علي قادر امیرالمؤمنین حفظه الله لارښوونه کړې چې هیواد کې د اقتصادي پروژو پلي کولو ته لومړیتوب ورکړل شي. ښاغلي عمري زیاته کړې چې اسلامي امارت د افغانانو اقتصادي ودې او پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه لري. د اوبو او انرژي وزارت د اوبو مرستیال مجیب الرحمن عمر اخونزاده د ازبکستان د کرنې وزارت مرستیال په مشري پلاوي سره په کتنه کې د آمو سیند د څنډو تحکیماتو برخه کې په دوه اړخیز همکاریو خبرې کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کتنه کې دواړو لوریو هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونه خپل ګډ کار پیل کړي. د خبرونو دوام. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د بېلابېلو برخو څخه د لیدنې سربیره د یاد پوهنتون د علمي شورا په ناسته کې هم ګډون وکړ. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ښاغلي ندیم د علمي شورا ناسته کې د پوهنتون او مسؤلینو او استادانو ستونزې او غوښتنې اورېدلې او ورته د رسېدنې ډاډ ورکړی دی. او وروستی خبر. د افغانستان بانک وایي چې ټاکل شوی پلاوي هرات کې 660 میلیونه 700,000 افغانۍ مندرس بانکنوټونه وسوځول. د افغانستان بانک دویم مرستیال مولا محمد اخون له خلکو غوښتل چې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال د بانکنوټونو ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چای.